څونه ډېر داسې خلک شته چې هغه د سهار لمونځ په کال هم نه کوي، نو پر 3 بجې او پر 4 بجې پرېوځي، نو د سهار لمونځ د کومې خوا پکې کوي؟ عام طور له موږ دوی څخه د سهار لمونځ ډېر قضا کېږي. عام طور تقریبا که زنانې دي که نارینه دي هر څوک چې دي ماپښین لمونځونه نه قضا کېږي، ماښام مازدیګر او ماخستن دومره نه قضا کېږي. د سهار لمونځ اکثره قضا یي. تاسو اندازه ولګوئ سهار لمانځه کې ولې 15-20 کسان ولاړ یي، په دا نورو جوماتو کې خلک ډېر دي. خبره داسې ده یو قضایي هغه ده چې زه دا اراده وکړم چې زه به سهار لمانځه له نه راپورته کېږم. د الله رسول فرمایي دا منافق دی. د الله رسول فرمایي دا سړی چې دی دا به په جهنم کې د قارون د حامان د شداد د فرعون سره ورسره وي. صحیح سلو. یو ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام له خیبر را روان، غزوه خیبر د یهودو سره چې کومه معامله او مسله او جنګ او جهاد راغلی و. اوس پر لارې باندې پیغمبر علیه السلام مبارک د صحابه کرام را روان دي، ورځ هم ډېره ستړې تېره سوې ده او شپه هم ډېره په سفر تېره سوې ده. تقریبا د تهجد ټیم دی، نو یو ځای پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک پړاو وکړي، قافله یې چوکه کړله، مطلب ملګري سره یوه خوا بله خوا ته سلو، ستړي رستومان وو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت بلال ته ویلې ول بلاله ته به داسې وکړې ته کښېنه، موږ به سات کوي سر ولګوو ستړي یو ډېر. نو چې کله سهار سو نو بیا اذان وکړه، نو غږ را باندې وکړه، کېدلی شي موږ بیده یو. خیر حضرت بلال را ولاړ سولو، مطلب ودرېدی. وایي فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلی الله علیه واصحابه. نو حضرت بلال پر تهجد ودرېدی، چې ودرېدی خپل لمونځ یې کوئ څونه په وسه پر هغه یې وکړئ. پس له هغه چې سلام یې وګرځوي کښېنستئ داسې مطلب یا وشي ته یا بل څه ته مطلب تکیه ولګوله، مخامخ د قبلې و طرف ته اوس ګوري چې کله مطلب پیشلمۍ ختم شي سهار شي. په دغه ټیم کې حضرت بلال هم خوب ورغلی دی، بیده دی، ځکه ستړی دی، ستومانه دی، ویل د جهاد را روان دی. نو بس صحابه کرام بیده سو، چې بیده دي نو اوس چې لمر راوختی اول وار پیغمبر علیه السلام راپورته سو. چې راپورته سولو اریان پیغمبر صلی الله علیه بلال دا دې څه وکړل؟ بلال ورته ویلې ول یا رسول الله چې کوم چا ستا سترګې در پټې کړې ولې هغه زما ده هم را پټې کړې، چې کوم چا ته بیده کړې وې هغه زه هم بیده کړې ولې. نو پیغمبر اسلام مبارک چې راپورته ففزع رسول الله صلی الله علیه وسلم غبراو دا چې شوس لمنځ قضا سولو. انو بیا پیغمبر اسلام څه ورته وایي؟ بلال څه وایي؟ فقال ای بلال، از بلال ته پیغمبر ای بلال دا دې څه وکړو؟ فقال بلال اخذ بنفس الذي اخذ بنفسك یا رسول الله چې کوم چا ته بیده کړی وې هغه ځان بیده کړی وله. او پیغمبر اسلام راپورته الله ژر دا وادي دا شلا دا میدان دا ځای پرېږدئ، دلته دا مطلب د شیطان ځای وبوله. هغه بل حدیث کې راځي شیطان پر دې ځای باندې مسلط دی. نو خیر بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د دې ځای څه مطلب کوچ وکړي، ولاړو یو ځای، بیا هلته مطلب بیا قافله چې دغه چوکه کړله، بیا اودسونه وکړلو، بیا د بلال ته ژر اقامت وکړه. په دغه وار باندې اذان ونه کوي، که اذان په قضایي لمانځه کې ونه شي پروا نه لري، اقامت وسولو، مطلب د څاښت ټیم را واخله. د څاښت په ټیم باندې پیغمبر اسلام جمعات ورکوي، اول سنت 2 رکعاته وسولو، بیا 2 رکعاته فرض جمعات وسو. قضایي لمونځ په جمعات باندې کېدلی شي، قرات یې په زور ووایي. صحیح شو، دا یوه شپه شوه. بله ورځ بیا پیغمبر اسلام د مکې څخه مدینې ته روان ولو، د مکې څخه مدینې ته روان ولو. دا د مسلم شریف حدیث دا کوم چې ماته ته اوس مطلب تلاوت کې یا ما تاسو ته مطلب ذکر کوي. نو یو ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې دی هغه له مکې څخه فرمایي چې قال عرس رسول الله صلی الله علیه وسلم لیلة بطریق مکة، د مکې په لاره کې پیغمبر مبارک را روان و. بیا د هغه رقم شپه و، بیا د هغه رقم مطلب د لمانځه ټیم شو. بلال ته بلال بیا پر موږ باندې غږ وکړه، بلال د هغه رقم مطلب یا لمونځ کړی، څه تهجد کړی، څه ذکر کړی، بیا د هغه رقم څنګه ووایي، څنګه چې ووایي چې بیده سوی چې بیده سوی دی. پیغمبر علیه السلام مبارک راپورته سو، بیا پر بلال غږ وکړه، بلال دا څنګه مسله وسو؟ بلال ویل یا رسول الله چې کوم چا ته بیده کړی وې هغه چا زه هم بیده کړی ولم. بس بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د دې ځای څخه ولاړ سولو، بیا روان سولو. بیا یې وفرمیل په دې شله کې شیطان و، دا د شیطان مطلب هغه مسلط و، یعنې د هغو علاقه وبوله، د هغو مرکز وبوله.
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اوس حضرت ابوبکر صدیق ته وایي دا رقم مطلب بلال چې دی هغه لمونځ وکړي بیا لمانځه بعد دا رقم کښېنستی شیطان راغلی پر حضرت بلال دا رقم لاس تېروي لکه هغه یو مور چې بچی کراري په هغې کې پسپلي وځي بلال هم دا رقم سو دا د پرده کې حضرت بلال اشاره سو چې راښکاره سو بلال څنګه کیسه ده ولې یا رسول الله دا رقم ناست ولم بس دا رقم بې د سوی وم دا لکه څوک چې څوک مطلب کراري زه دا حضرت ابوبکر صدیق ویل یا رسول الله زما ایمان دی ستا پر نبوت پر رسالت باندې زما ایمان دی حالانکه حضرت بلال خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک له اوسه اورېدلې نه وه خو وحی الله رب العزت ورته وکړلې بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته دې ځای څه ولاړی بیا مطلب سنت یې وکړلو اذان وسولو دلته اذان وکړي په دې شپه باندې په دغه ورځ باندې بیا مطلب سنت وسولو بیا قضایي لمونځ چې د جومات وسولو بیا پیغمبر صلی مبارک سلام وګرځوي بیا وفرمایلې داسې ملګري ګبراولو پریشان وو چې دا څنګه پیښه شوله د الله رسول وفرمایل چې کله تاسو مطلب غافله سئ یا ستاسو لمونځ هیر سي یا تاسو بېده سوي یاست چې کله هم لمونځ در په یاد سو فورا یې راوګرځوئ په دې کې د پریشانۍ خبره نه ده الله رب العزت په قدرت کې وه دا زموږ روح د الله په قدرت کې و که الله غوښتې وای موږ یې راویښولو نو چونکې الله نه غوښت موږ یې نو که راویښ اوس په دې کې یو خبره دا ده چې پیغمبر علیه السلام مبارک به څنګه لمونځ قضا کوي دا خو معلومه خبره ده هغه وجه دا ده چې الله رب العزت د پیغمبر علیه السلام و امت ته لاره ورښایي که یو وخت ستاسې لمونځ قضا سو او ته بیده وې ته ناخبره وې نو که راپورته سولې څه به کوې هېڅ پروا نه لري ورساوداس وکړه څه قضایي لمونځ راوګرځوه د ماپښین انتظار مه کوه څونه ډېر داسې خلک شته چې هغه د سهار لمونځ په کال هم نه کوي نو پر 3 بجې او پر 4 بجې پرېوځي نو د سهار لمونځ د کومې خوا پکې کوي چې یو سړی پر 4 بجې سهار پرېوځي پر 4:30 بجې د سهار مطلب پیشلمۍ ختمېږي سهار ټیم شو کېږي لمونځ کولی شي بیا ډېر خلک داسې دي هغه د نشې ګولۍ خوري هغوی زه دا ټیم نشه یم نو زه نسم راپورته کېدی ولې خورې ګولۍ ولې خورې یعنې ستا په فکر باندې دا ستا فکر دا ستا دماغ د الله تر دین ډېر لوړ دی صحیح شو ټوله شپه په ډانسو په رقصو په ډولو په ساتور باندې تیر سي ټوله شپه په کرمبوټو په تاشو باندې تیر سي په پتور باندې تیر سي د سهار لمونځ ځینې پاته شي بیا وایي ما د ملاس اورېدلي دي که د چا څه لمونځ قضا سو چې راپورته شي بیا یې وکړه اوس ظالم هغه محمد رسول الله مبارک و چې د جهاد سره روان و د سفر را روان و د اختیار کار یې نه و ستا په اختیاري خو ستا خوره شپه د هغه غم دی ته چې ماخستن پرېوځې په دا نیت پرېوځې زه سهار منځله ولاکه یې راپورته سم یا ولاړ سم دلته کور والا ته ویلي چې ما د نشې ګولۍ خوري په ما به کار نه لري که زما خوب لاړی بیا ما لره خوب نه راځي نه په دې خبرو به ځان نه سره خلاص وو که د یو سړي څه کله لمونځ قضا سو د ده فکر د کولو لمر راختلی دی هېڅ مشکل نشته یو سړی په سفر باندې روان و خوب ورغلی و هېڅ پروا نشته یو سړی په کار اخته و لمونځ یې هېر و هېڅ پروا نشته لیکن که زما او ستا هره شپه د هغه ترتیب شپه په ګناه را باندې تېره سي د سهار لمونځ په نشه کې را باندې تېر سي او بیا موږ وایو چې یاره نو زه څه وکړم زه مجبوره یم پروا نه لري زه یې قضایي راګرځوم ښه قضایي هم نه راګرځوې که څنګه خبره ده ته قضایي لمونځ هم نه راګرځوې ښه یعنې مطلب دا دی چې ستا پر الله باندې حق دی نعوذ بالله یا د الله پر موږ حق دی نو په دې وجه باندې چې کله د چا څه د سهار لمونځ قضا سولو نو انشاءالله راځي چې خو به داسې خلک چې هغه وایي یاره زه په وسه مې نه کېږي هغه خو بیخي ډېره بدبختي ده یو عام طور ښه خلک دي دینداره خلک دي ماخستن ناوخته پرېوتلی دی له سفره رالی ناجوړه و بیمار و د شپې ګولۍ وخوړلی پس پرېوتلی دی هغه پروا نه لري خو اراده بې دا یې چې زه به لمونځ کوم هېڅوک بې ارادې نه پرېوځي خو بس الله رب العزت موږ داسې جوړ کړي چې څنګه الله او رسول غواړي الله دې موږ هغسې نه جوړوي چې د الله او د رسول په نافرماني کې شمارل کېږي الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي الله دې خپل احکامات د جناب نبي کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کړي الله دې پر دې ټولو موږ ته مرګ راکړي چې موږ مرو دا وایي لا اله الا الله محمد رسول